یعنې ما له یوټیوب نه باور په الله وکړه 15,000 ډالره مې اخیستي دي. سلامونه دوستانو، نن دغه یوه ویډیو سره شیر کوم د جنرال مبین صاحب چې هغه وایي زه 100 روپۍ د میاشتې تر یوټیوب نه ګټم او ما تر اوسه پورې څونه روپۍ ګټلې دي او له ټویټر نه څونه ګټم. تاسو دا ویډیو وګورئ، بیا بعد کې خبرې کوو. یعنې ما له یوټیوب نه باور په الله وکړه 15,000 ډالره مې اخیستي دي. دا 3 میاشتې کېږي چې زه له ټویټر نه هم پیسې اخلم. له ټویټر نه هغه څوک ځواک صاحب، هغه څوک چې په یوټیوب کې کار کوي هغه ته که د ما اکاونټ وګوري که ونه ګوري، زما هغه ورته ښکاري چې دا له یوټیوب نه څومره عواید لري. زما یو چینل 4.5 لکه سبسکرایبر یې درلوده، په دې روژه کې بلاک شو، ختم شو. خو ښه تر څنګ ما 2 چینله نور روان کړي و، هغه سو بیا یو بل چینل مې اوس روان کړی. زه 3 چینله اوس مونیټایز لرم، داسې چې کاپي رایټ د ما څوک نسي کولی. داسې ما ته مه ګوره، زه د غواګانو د کونې ته ناست یم، د دې په هېڅ شي نه پوهېږم. والله هغه نخرې کوم چې خبره درته کوم، قسم په خدای په امریکا کې پروت یم، والله په بالله سمت الله اقسم بالله قسم مې درته وخوړ که نه. د دغې سوشل میډیا نه ده چې دغه دلته دغه کوم خلک دا ګل مل راولي که نه، له دغې نه اخواته ما تر اوسه پورې په دغه یو شي کوشش نه دی کړی چې مونیټایز څه شي، پیسې څه شي، دا ګټه څنګه کېږي. نوش جان خو د ځواک صاحب ته که یوټیوب جوړ کړي، یوټیوب ته نشي کولی چې یوټیوب مخ ته بوځي. څنګه علت یې دا ده چې د یوټیوب دپاره ډېره زیاته خواري په کار ده. یو جالبې برنامې په کار دي، 2 مسلکي 2 کسان حتما باید تا سره وي چې د تا. نو دوستانو، تاسو دغه د جنرال مبین صاحب دغه ویډیو وکتله چې هغه وایي ما 15,000 ډالر خالي له یوټیوب وګټل او دغسې له ټویټر نه هم پیسې ګټم. نو دوستانو، نن سبا که څوک وایي موږ سره کار نشته چې موږ کار وکړو، یا موږ سره پیسې نشته چې یو کاروبار وکړو، موږ بیکاره یو، پیسې نشته. نو دوستانو، تاسو کولی شئ نن سبا له هرې لارې نه، له هر ویب سایټ نه تاسو روپۍ ګټلی شئ. که تاسې یوټیوب وي هم تاسو پیسې ځینې ګټلی شئ، که ټیک ټاک وي هم تاسو پیسې ځینې ګټلی شئ، که ځان لپاره یو ویب سایټ جوړ کړي له هغه نه هم تاسو پیسې ګټلی شئ. که د هغه رقم ته فیسبوک کې هم، خو پاکستان کې مونیټایزیشن نشته چې ته بار کې یو ایډمین واخلې نو بیا ته پیسې ګټلی شئ. نو دا ټیم نړۍ ټوله مخته روانه ده، دنیا مخته روانه ده. ایلن مسک وګوره، هغه یو دا رقم ته موبایل لانچ کوي چې نه به انټرنیټ غواړي، پرې به کار کوي، مثال پیکیج وغیره به نه غواړي او نه به چارج غواړي. نو زمونږ خلک، زمونږ د دې سوسایټي بیا په اکثریت باندې پښتانه، هغه دونه شاته پاتې دي چې هغه وایي مونږ سره کوم ته پیسې وګټو، د پیسې د ګټلو طریقه مونږ ته نه راځي. نو محنت کوئ، که تاسو په یوټیوب باندې محنت وکړئ هم پیسې ځینې ګټلی شئ، که په ټیک ټاک باندې محنت وکړئ هم پیسې ځینې ګټلی شئ، که په فیسبوک کې وکړئ هم پیسې ځینې ګټلی شئ، که په یو ویب سایټ یې وکړئ هم پیسې ځینې ګټلی شئ. که تاسو یو چاته حلاله طریقه ورښیئ، یو چاته یو ښه طریقه ورښیئ، تاسو وګورئ نن سبا د اسلامیک چینل چې دي هغه ډېر مخته روان دی، هغه خلک پیسې ځینې ګټلی شي. یاره سپارښت باندې تاسو نن سبا کار شروع کړئ، تاسو کولی شئ له هغه نه پیسې وګټئ. نو فالتو ټایم مه ضایع کوئ، پیسې وګټئ. جنرال مبین صاحب ته دا خبرې واورېدلې، جنرال مبین صاحب وایي چې 15,000 ډالر ما خالي له یوټیوب نه وګټل. بیا مې یو چینل و هغه بند شو، اوس مې بیا مې 2 نور روان کړي وو، په هغو باندې کار کوم. نو نن سبا نړۍ شته، اکثره په 100% کې 80% خلک چې هغه آنلاین پیسې ګټي، آنلاین کاروبار کوي. نو تاسو ته هم په کار ده، هر یو څوک چې بیکاره وي، کار نه لري یا کاروبار پیسې نه لري، نو هغو ته په کار ده چې آنلاین پیسې وګټي، یوټیوب نه یې وګټي، له فیسبوک له نورو ویب سایټونو نه یې وګټي، په هغه باندې کار وکړي، هغو ته ټایم ورکړي. فالتو ټایم مه ضایع کوئ، تعلیم ته ټایم ورکوئ. له تعلیمه بعد کې په مختلفو سوشل میډیا باندې کار کوئ، پیسې ځینې ګټئ. نو نننۍ ویډیو زمونږ د پیسو د ګټلو په باره کې امید لرم چې په دې کې تاسو ته انفارمیشن میلاو شوی. محنت کوئ، پیسې وګټئ.